تاسو به پام شوی وي او که نه خو د تېرو څو ویډیوګانو را په دې خوا زه د فیثاغورس قضیې په ثبوت کې اخته یم. نو راځو یو بل ثبوت یې هم کوو. د تېر په شان بیا راځو موږ د یو قایم الزاویه مثلث نه پیل کوو. که چیرې دا موږ د قایم الزاویه مثلث وتر فرض کوو او راشو دې دپاره اوس یوه قایم الضلع جوړوو په دې شکل، او دا به دې ځای کې شي. دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به وایو A. او همدارنګه یوه بله ضلع هم رسمو چې هغه به هم قایمه وي، معنا په دې ځای باندې به 90 درجې زاویه جوړوي دې ځای کې. او دې ضلع ته موږ څه وایو؟ B وایو. دې ته موږ وایو B. نو دا اوس یو قایم الزاویه مثلث شو. دا زاویه به څو وي؟ دا زاویه به وي 90 درجې. او زه څه چل کوم، همدا مثلث راخلم او دې ته د ساعت عقربې مقابل لوري داسې 90 درجې دوران ورکوم. نو کله چې دې ته دوران ورکم نو همدا مثلث به دلته موږ ته په بل شکل رسم شي. دا ځلې به دا مثلث داسې شي چې دا وتر به یې دلته راشي، همدا وتر. نو د A ضلع به دا ځلې راشي دې طرف ته په دې شکل. دا به د A ضلع شي. چې کله دا A ضلع شوه د دې ترمنځ دا زاویه چې ده دا به 90 درجې شي. د هرو اړوند ضلعو ترمنځ زاویه به دوران نه وروسته 90 درجې وي. دا به هم 90 شي او همدارنګه د دواړو ضلعو ترمنځ دا زاویه به هم 90 شي. نو دا به شي د A ضلع، دا و د C ضلع، او دلته به اوس رسمه شي د B ضلع. دې ځای کې دا به شي B، او دا زاویه به یو ځل بیا شي څومره؟ 90 درجې. دا به شي د C ضلع C. نو دا شو د 90 درجې دوران نه وروسته همدا مثلث. اوس راځم زه دلته یوه متوازي الاضلاع رسمومه. متوازي الاضلاع لپاره به زه راشم دې نقطې نه به C په اندازه پورته لاړ شم په دې شکل. نو دا چې C شو دې نقطې نه تر دې نقطې پورې دا فاصله به څومره وي؟ نو دا چې موږ ویل چې دا دلته موږ یو متوازي الاضلاع رسمو، نو معنا دا چې دلته به دا یوه فاصله دې ځای نه تر دې ځای پورې دا به له دې A سره چې وي موازي وي. او دا چې موازي وي دا چې موږ ګورو چې له دې نقطې څخه د X په لوري چې څومره ځي د Y په لوري هم هماغومره بیرته فاصله وهي داسې او داسې. نو ویلی شو چې دا له A سره د دې اوږدوالی څنګه دی؟ مساوي دی. دا ضلع او دا ضلع دواړه عین ضلع شوه. اوس بله پوښتنه موږ سره دا ده چې د دې متوازي الاضلاع چې موږ رسم کړه د دې مساحت څومره دی؟ د دې مساحت لپاره موږ کولی شو همدا متوازي الاضلاع دلته په دې شکل رسم کړو چې دغه یوه ضلع په ځمکه باندې پرته وي یا افقي وي. نو یوه ضلع به هغه شي، یوه ضلع به دا شي. دا دواړه موازي ضلع شوي A او A. اوس راځو C او C به ورته رسم کړو. دا ضلع هم C او دا ضلع یې هم C. نو لیکو C او C، همدارنګه A او A. او اوس که چیرې موږ وګورو دغه ضلع چې ده دا په دې باندې عمود ده. موږ ویلي وو چې دا ضلع دا یوه دا په دې باندې 90 درجې یا قایمه زاویه جوړوي. نو وایو چې دې ځای نه دا یوه ضلع چې ده د دې لوړوالی څه شی دی؟ A دی. نو د متوازي الاضلاع مساحت مساوي کیږي قاعده ضرب د ارتفاع یا A ضرب کوم چې مساوي کیږي له A مربع سره. راځو اوس همدا کار بیا تکرارو، خو دا ځلې د ساعت عقربې مخالف لوري په ځای د ساعت عقربې مطابق موږ دې ته دوران ورکو. او دا ځلې د دې نقطې په ځای راځو د دې نقطې ګرد چاپیری څرخوو یا ورته دوران ورکو. نو چې دې ته اوس دوران ورکو د C ضلع به دلته راشي په هماغه اندازه، او همدارنګه د B ضلع ته راځو. B ضلع به راواخلو موږ دلته به راشي. دا به د A ضلع سره موازي وي دې حد کې، او همدارنګه دې ته به موږ B ووایو. راځو د A ضلع رسمو. A ضلع به راشي په دې شکل. دا A B C او پای کې راځو دا زاویه به څو شي؟ 90 درجې. په دې شکل موږ دې ته هم دوران ورکړو. یو ځل بیا راځو هماغه کار دې کې هم تکرارو. دلته به موږ یو څه شی جوړ کړو، متوازي الاضلاع به جوړ کړو په دې شکل باندې. نو دا ضلع هم C او دا ضلع هم څه شی ده؟ دا هم C ده،
او دا چې بي شوه دا هم بي شوه ځکه چې په دې دواړو کې څومره چې موږ په افقي محور کې فاصله وهو همغومره په عمودي محور کې وهو نو دا هم بي شوه نو دا متوازی الاضلاع شو او اوس راځو د دې مساحت به مساوي کیږي له څو سره نظر هماغه پخواني منطق ته د دې مساحت هم مونږه لاس ته راوړلی شو د دغه برخې نو د دې مساحت به څه وي نو را به شو یو ځلې بیا به دغه متوازی الاضلاع په دې شکل رسم کړو چې دا ځولی په ځمکه باندې افقي پریوځي دا یې شوه بي ځوله بله بي ځوله به دلته وي په دې شکل همدارنګه دا به شي ا ځوله یا دا سی ځوله دا یوه شوه او بله سی ځوله دا یوه شوه نو د دې ارتفاع به څه شی وي نو ارتفاع یو ځل بیا موږ پوهیږو چې په دغه نقطه کې یا په بي ځوله باندې دغه ځوله چې ده دا 90 درجې زاویه جوړوي یا ځکه دې ته موږ 90 درجې دوران ورکوو نو ترمنځ زاویه 90 درجې ده د دې ارتفاع ده او یا ویلی شو چې په دې باندې عمود ده نو راځو دلته به یې پرې رسمه کړو د بي ځوله دې ته وایو بي په دې باندې دا عمود ده 90 درجې دلته زاویه د دې دواړو ترمنځ نو اوس یو ځل بیا د متوازی الاضلاع مساحت موږ پوهیږو چې قاعده ضرب دی ارتفاع ده نو قاعده بي او ارتفاع هم بي نو بي په بي کې دا مساوي کیږي له بي مربع سره راځو دلته لیکو بي مربع د دې مساحت شو اوس موږ وینو چې دغه شکل زموږ ډېر په زړه پورې حالت ته داخل شو زه اوس کولی شم چې دغه دوه برخې د متوازی الاضلاعګانو دې ځای نه زه کاپي کوم او دلته یې لاندې کېږدم زه راځم د دې برخې کاپي اخلم دې ځای نه به یې زه پیل کوم چې پوره راشي پکې په دې شکل او دا زه اخلم دې ځای نه کاپي لاندې به یې داسې بوځو په دې شکل سره دلته به یې کېږدو اوس به یې لږ بیرته پورته بوځو دسي اوس ګورو مونږ سره څه شی په لاس راغله دغه دوه د متوازی الاضلاعګانو مساحتونه چې دلته مونږ لاس راوړي هغه لاس راغله همدارنګه دلته مونږ سره د سی فاصله په لاس راغله زه کولی شم دا دې ځای نه پاک کړمه مونږ پوهیږو چې دا په اصلي شکل کې د سی اوږدوالی دلته و نو زه کولی شم چې دا بیرته زه دلته هم رسم کړمه دې ته مونږ څه شی وایو دغه د سی اوږدوالی وایو خو اوس راځو مونږ وایو چې دغه شکل چې اوس مونږ ته کوم په لاس راغی د دې مساحت به څه شی وي نو ښکاره خبره ده چې د دې شکل مساحت د دواړو متوازی الاضلاعګانو مساحتونو جمع ده نو ا مربع جمع څه شی بي مربع دا خو شو اوس دا مونږ څنګه کولی شو چې د سی له مخې یا د سی د قیمت له مخې یا د سی له جنسه دغه مساحت مونږ وښیو نو که چیرې تاسې پام کړئ دا خط دلته مونږ رسم که تاسو ته باید ذهن ته دا خبره راغلی وي زه اوس کولی شم چې دا خط دلته رسم کړمه دا ځوله دې ته زه څه ویمه دې ته زه ویمه سی مونږ پوهیږو چې دا د سی اوږدوالی دی دې سر نه تر دې سره پورې دې ته مونږ سی ووایو او زه کولی شم چې دغه پورتنۍ برخه دواړه ځولې راواخلم او دلته یې کېږدم نو یو ځل بیا راځم د دې نه به دغه دوه ځولې داسې والو او دلته به یې دې ځای نه به یې پرېږدو او لاندې به یې ویسو داسې به یې راوالو دلته به یې کېږدو په دې شکل او اوس راځو دلته به دغه سی اوږدوالی پوهیږو چې د دې سره مساوي دی نو دا شکل مونږ راواخیست دې ته مونږ څه وایو سی وایو دا خطونه به پاک کړو نو هماغه مساحت دی یوازې پورتنۍ برخه هم لږه راواخیسته لاندې مو ورسره یو ځای کړله نو ځکه اوس مونږ ویلی شو چې دغه مساحت چې دی دا ټول مساحت دا خپل همغه ا مربع جمع بي مربع دی ځکه دا برخه چې ده دا د ا برخه ده دا د ا مربع برخه ده او دا بله برخه چې ده دا د بي مربع برخه ده نو ا مربع جمع بي مربع دا ټول شو او دا د سی له جنسه موږ څنګه لاس راوړی شو پوهیږو چې دا ځوله هم سی ده دا هم سی ده تیار هم لیکلي دي نو د دې مساحت مربع مساحت شی کېږي سی په سی کې سی مربع نو لیکو چې ا مربع جمع بي مربع دا مساوي شوله سی مربع سره او یو ځل بیا موږ د فیثاغورس قضیه ثبوت کړله